السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته. محترم پوښتنه کړې ده چې یو چا مور به حج ته بوولې ده، نو هغه ضعیفه ده، طواف نسي کولی، سعی بین صفا و مروه نسي کولی، صفا و مروه نسي کولی، نو دی په ګاډۍ کې دا صفا و مروه ورباندې کوي او طواف ورباندې کوي. نو هېڅ چاته د ګاډۍ په لاس نه ورکوي، نه هغه په صفا و مروه کې چې مزدوران دي نه هغو ته په لاس ورکوي. نو اوس خو ده هم عمره ور اخیستې ده یا ده هم د حج احرام تړلی دی، نو اوس چې دا مور باندې صفا مروه وکړي، د ده د صفا مروه غاړې په خلاصې دي که نه دي په خلاصې، یا په مور طواف وکړي، د ده د مور په طواف کولو باندې د ده د خپل طواف غاړې خلاصې دي که نه دي خلاص. محترمه په دا خبرو کې دې داسې ټینګ ټینګ وویل تال هېڅ چاته ریړۍ په لاس نه ورکوي، ګاډۍ نه مزدور ته په لاس ورکوي. دا سړی دی نه دی چې پر پوه بې زړه نه کېږي، بلکې دی به دا ډېر حرص وي، دا به ډېر خوند ورکوي چې دا د مور خدمت خپله وکړي. زما مور خپله ضعیفه ده، ماته چې الله دې نصیب وکړي زما د دې سره قصد خو مو کړی دی، ډېر ټینګ عزم مو کړی دی چې ځان خرڅوم ګروم یې لا به یم انشاءالله الرحمن بوځمه. نو هلته مې بیا قسم دا دی چې ټول خدمت یې خپله وکړم، صفا مروه کې په ګاډۍ کې هم باید خپله یې وګرځوم، که په طواف کې هم باید خپله یې وګرځوم. دا یو عظیم ستر خدمت دی. او رابسو مسئلې ته به راشو وسو. پخواني کرام وایي په حج کې یو سړی یو معذور طواف ورباندې کوي یا صفا مروه ورباندې کوي، نو که ده د خپل طواف نیت کړی و او د صفا مروه نیت یې کړی و، دغه یو طواف د دواړو پر ځای باندې ودرېدی. یعنې یو که سړي معذور په شا کړی و، خپل طواف یې کوه هم د معذور طواف سیس هم د ده که ده د خپل طواف نیت کړی و، نو غالبا یې کوي. ځکه وایي د حج په مناسکو کې د یوه سړي عمل د دوه نفرو پر ځای باندې کېدلی شي. دا داسې مثال لري لکه یو سړی چې پر اوښ باندې سپور وي، پر اوښ باندې دوه نفره سپاره پر یوه اوښ باندې، دواړه دا یو اوښ باندې سپاره یې، اوښ پر بیت الله شریفه باندې راګرځي، د دواړو طواف صحیح سو، خو عمل یو دی، پر سپاره دواړه دي. نو محترمه طواف ته ده هم صحیح دی، د مور پلار ده هم صحیح دی. بیا مې درته واضحه کړمه که یو سړی مور بوځي هلته طواف ورباندې کوي، د خپل طواف نیت هم وکړي او هغه مریض خپل نیت هم وکړي، د دواړو طواف صحیح دی، هېڅ مشکل نه لري، غاړه یې په خلاصېږي. بحر العمیق صفحه 1107 الباب العاشر في دخول مكة وفي الطواف والسعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.